حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل فرمایلی کله چې په یو مسلمان باندې ازغی جګ سي یا ورته تر دې هم کم تکلیف ورسیږي نو د دې په بدله کې الله تعالی یوه درجه ورته لیکي او یوه ګناه یې معافوي. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي همیشه د قرآن عظیم شان تلاوت کوئ ځکه دغه قرآن عظیم شان به د قیامت په ورځ ستاسې شفاعت کوي. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. له حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اوه شان دي چې بنده ته یې له مرګ څخه وروسته په داسې حال کې اجر رسیږي چې دی به په قبر کې وي. څوک چې چاته علم وښیي یا د اوبو واله جوړه کړي یا کوهی یا څا وکني یا د خرما ونه وکري یا مسجد جوړ کړي یا قرآن کریم په میراث پرېږدي یا داسې زوی پرېږدي چې وروسته له مرګه ورته د مغفرت دعا کوي. د دې حدیث روایت بیهقي کړی دی.